طالبانو له ګاونډیو هیوادونو سره د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي له 5 ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو سرپرست وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه د خپل وزارت د کارونو په اړه د راپور ورکولو په ترڅ کې وویل له ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین سره د افغانستان د پولو د نښه کولو چارې په ځینو برخو کې بشپړې شوې دي. د پاکستان یادونه ونه کړه. افغانستان د پاکستان په شمول له 6 هیوادونو سره پوله لري. تر دې مخکې ځینو افغانانو ادعا کړې وه چې د افغانستان لوري ته د آمو سیند د بهیر د بدلېدو له کبله د افغانستان د خاورې ځینې برخې شمالي ګاونډیو ته پاتې شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې 4م ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د هغو 10 هیوادونو له ډلې یو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله وچکالي، طوفانونه، واورې، ښویېدنې او زلزلې تجربه کوي. په راپور کې زیاته شوې چې 80% افغانان د کرنې له لارې خپلې ورځني اړتیاوې پوره کوي، خو په وینا یې د اقلیمي بدلونونو له امله کیدونکي بارانونه او واورې د خوړو د خوندیتوب ناامني رامنځته کوي او ورسره په دې هیواد کې خوارځواکي او ناروغي هم ډیریږي.